شینواری سپیکس نه افغانستان ویسې سریلانکا. ګوره راشد خان صاحب دې ملت ډېر غمونه کتلي دي، په جاړه په خفګان دا دومره خفه شوي دي چې هغه د اخري حد نه وتلي دي. ستاسې خفګان موږ نورم خفه کوي، مګر اوس څه وکړو؟ ته باید تا ته موږ تېر ځل موږ داسې پوځ میدان ته کوز کا چې تم په خوشحالۍ راشې په خندا او موږ هم در سره خوشحاله یو. هغه پوځ چې دی هغې کې د کریم جنت ځای نشته، هغې کې د ګلبدین ځای نشته دی. وروره زه دا دی ګوره ما هم د کرکټ یو لیول کوچینګ کړی دی، خپل نظر در سره شریکوم. شکر دی چې سوشل میډیا شته دی. زموږ مقصد دا دی چې تاسو ته در یاد کو بار بار. نو د افغانستان هم الحمدلله اوس داسې خلک شته چې په کرکټ باندې خبرې کوي. پخوا به صرف پاکستانیانو کولې، اوس زموږ هغه دی په دغه کې ایشیا کپ کې کامنټیټر هم شته دی. نو دا وطن کرکټ اوس هغه کرکټ نه لکه پخوا غوندې. ما مخکې درته وی دا د افغانستان ټیم دی، دا د چا شخصي ټیم نه دی. نو دې دپاره داسې ټیم ور میدان ته کوه. اول خو باید تاسې دا وفي الله ترخیل، خالد تانیوال او نور رحمان دا درې واړه ډیفینټلی د سکواډ کې وای د پیچز ته کتو سره، مګر چې نه دي چې اوس د کومه چوري د هغې به درته زه یې ولس وایم. ګوره اوپننګ ته سیدی قتل او رحمان الله ګربز، ون ډاون اسحاق رحیمي. اسحاق رحیمي ون ډاون، یس اټیکینګ پوزیشن سره ځه، سم مقابله دغه که که فیل شو فیل کېږي به دا خو راځي، خو دا کسان باید په پول کې تا سره. نمبر 4 درویش رسولي الا ابراهیم زادران ته شو. وروره ابراهیم زادران مونږه دې دپاره ساتو چې مونږ ته وکټ هولډ کړي، چې وروسته ابراهیم زادرانی دا کوم چې د افغانستان حالات زه ګورم همیشه په 80 بالونو 15 رنځې پکاري، په 40 بالونو 55 رنځې پکاري. دا ابراهیم زادران کولی شي. ابراهیم زادران سرکل ناسم استفاده نه کوي چې های شاټونه وي. ابراهیم زادران ټیکنیکل پلیر دی. نو زمونږ سره به دام ذهن کې د ملت چې ولا ابراهیم زادران شته، یو ښه پلیر را سره شته. نمبر 5 نمبر 6 عظمت الله عمرزی. اوس که ستا د ابراهیم زادران ته ضرورت نه راته، زوري نه چې دا ته ور دغه کې عظمت الله عمرزی مخکې کولی شي، خپل ضرورت ته ګوره. خو ابراهیم زادران به زمونږ د ملا تیر غوندې هلته ولیړي چې زمونږ په ذهن کې چې هغه شته. لکه تیر ځل چې خلکو تمه لرله چې کریم جنت چې راشد خان سره ولیاړ وای، هغه خوار شي چې شاټ ووهه. زمونږ خلک داسې کوي، خاص مونږ په کرکټ کې یو بعضې داسې لوبغاړي او بیکاره غوندې، هغوی به چې شاټ ووهه منډې به یې والې چې رن اوټ به سو. داسې سخت به خوشحاله شو چې ولا رن اوټ شومه کینې نن خو ما داسې کول. نو کریم جنت هماغه شی او ځان یې خپله رن اوټ که او بس بیا وي چې رن اوټ شوی نه. نو تا سره عظمت الله عمرزی 6 7 محمد نبی 8 راشد خان 9 نور احمد 10 غضنفر. ګوره غضنفر یا مجیب دا ستاسو خپله خوښه ده، خو زما په نظر باندې غضنفر ته هغه موقع نه ورکول کېږي، دی په اټیک کې واچوه چې اوس تا په فضل حق فاروقي باندې اټیک کاوه، ورسره د باندې کنسسټنټلی اول اور په همده وکړه یا په هغه وکړه، دغسې دغې کې واچوه. هیز هغه داسې پلیر دی که راغی 5-6 وکټ یې ورته یو ځای اخلي. نو 11 فضل حق فاروقي دا هغه سکواډ دی چې دې کې تا سره ټیکنیکلی مړه تر اخر 8-9 پورې بیټسمینان شو. مونږ همیشه مشکل بیټسمینانو د وجې مونږ میچ لوبه دغه کوو. که اول بیټینګ راغی هم په دې دغه سره ټیم سره ته 180 180 کولی شي، او که دویم چیز راغی هم په دې ټیم سره ته ډیفینټلی 150+ چیز کولی شي، 160 ناٹ ا بگ ډیل. دې ځل ته به اول ځل په تاریخ کې داسې وشي چې مثلا افغانستان به سریلانکا یا کوم فل نیشن خلاف دغه 150+ ټارګټ چیز کی. زما په نظر باندې چې ښه جذبې سره لاړ شي مړه زړه د خلاصه هېڅ خبره نشته، ناٹ ا بگ ډیل. تاسې ګټئ دا دغه خو غلط ټیم ورخطا کوئ، که قربان مسم ورخطا مکړه. خدای دې وکړي چې افغانستان ایشیا کپ هم ګټي، بیا به هم وفي الله ترخیل او خالد تانیوال او نور رحمان دینه بغیر تاسې موږ پریدونه نصیب خانه ښه په خاورې واوره. میرویس اشرف تی چیرمین ته باید لاړ شي. سی او نور نه منو، دا سی او نصیب خان باید بیا په هر قیمت باندې ختم کو، ځکه نور تا خو ځان نه وس دغه جوړ کړی دی وروره امیر المؤمنین د جوړ کړی دی. پوه شوې هر چا سره پټې پټې دغه خبرې کوي، خو بیا هم ښه دی ډایرکټ فرمان ورکوي. ته خو سازشونه کوي، تا کې خو داسې میکسچر دی لکه د تیر د فسادي سیسټم هم در کې ننوتی دی او دوی دې هم ځان کې ډبل دغه راغلی پوه شو سټنډرډ. نو هیله ده د په ځای مونږ یو سی جراح دغه به را پیدا کوو چې په دې ملت خفه کېدونکی سی ای او وي، او بیا وروسته خبرې کوو د افغانستان د بریا په هیله. ستاسې ورور نجیب الله شینواری، خدای په امان. السلام علیکم.